ماسټري هم کوم خو اوس باید د اړي وکړم هر څه به وشي اول ستا د لپټې غم دی واه د شهادت مرګ زه د هرو میز له راوستمه څنګه ما ته مې ښځه او بچي یادېږي جار څه وکړم تاسو ته هرکلی چې له ډېر لرې ځایه البته خوست نه ننګرهار ته راغلي یې بیا زموږ سیمې ته راغلي یې ما نه دې مټه غنم واخلي په شبوګۍ دې وږي نه راټولوي الحمدلله ژوند خو ښه روان دی او په هر حال باندې سړی باید راضي وي هر انسان او هر تن چې دی خپله شبو لري توان خلک کوي موږ نه کوو ترانه تلې پښتون غرور مې مخ ته ودرېده په کار ژړا وه مګر زه له درده ونڅېدم وا که زړه مې درته وسپړم دوه شیان پکې دي نیم ستا غم د قربان شم نیمایي مجبوریتونه غزل برخه چې ده زه ډېر کار په غزل کوم په لومړي ټولګه کې چې خدای ما وخت تر راتلونکي پنجشنبې پورې په نوم ده 4 یا 4 کاله مخکې چاپ شوې ده ستا د کور ور دی مګر زه ترې نه طواف کوم زما کعبه ده که منې او که نه منې ای هی داسې یوه سیمې ته راغلی یې چې ډېره زیاته جنګ ځپلې سیمه وه اوس الحمدلله امن دی هر کله راشئ تر دې وروسته به زموږ پر ټولنیزو صفحو له شاعرانو سره هره مرکه او شعریز بنډار د اغلې ډیوا پتنګ په مالي لګښت تاسو ته وړاندې کیږي آب صبري مې د زړګي یادېږي څه وکړمه نن خو هغه راته بیخي یادېږي څه وکړمه د شهادت مرګ زه د هرو میز له راوستمه څنګه ما ته مې ښځه او بچي یادېږي جار څه وکړم د شاعرانو درې پاڼې او همداشان یوټیوب قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ملال او غزیانو ستړي مشئ هیله ده تمه ده تاسو ټول به ښه وئ جوړ به وئ او د صحت په جامو کې بنغښتې وئ قدرمندو د هغه خوست نه راغلی یم چېرته ښایسته ننګرهار ته او دلته د سپین غر لمنو ته راغلی یم چېرته چې زموږ ګران یار هدایت رحمان ډاډ صاحب اوسېږي قدرمندو ډاډ صاحب ډېره زبردست شاعري کوي ډېر ښه خیال او فکر یې ده راځئ چې غزلونه ترې واورو او یو څو ښایسته ښایسته خبرې هم ترې واورو نو ډاډ صاحب زموږ د شاعرانو درې په دغه ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړی مه شئ خدای دې وبخښه مننه یارانو تاسو ته هرکلی چې له ډېر لرې ځایه البته خوست نه ننګرهار ته راغلي یې بیا زموږ سیمې ته راغلي یې راتګ مو په لیمو خوشحاله شو ډېره زیاته مننه ډاډ صاحب لومړی دا راته ووایه چې ژوند هم څنګه تېرېږي الحمدلله ژوند خو ښه روان دی او په هر حال باندې سړی باید راضي وي همداسې هغه یو شاعر ویلی دی چې ژوند ته به په کومه بهانه سړی راوګرځي داسې چې ناهیلی د لوره سړی راوګرځي څه مانه چې مینه د وطن یې زړه ته نه لوېږي څه مانه چې هسې په کعبه سړی راوګرځي واقعیت بلکل نو ډاډ صاحب مهرباني یو سوال راته پیدا شو هغه دا چې ستا په اکثره شعرونو کې غزلونو کې بیتونو کې دغه د شبو ټکی ډېر راځي نو څه خبره ده ته پخپله راته ووایه باچا یاره زه ډېرو خپرونو کې له دې پوښتنې سره مخ شوی یم خو زیات وخت مې دا ورته ویلی دی چې هر انسان او هر تن چې دی خپله شبو لري هغه که سړی هر ډول فکر کوي نو معلومات ورته کېږي او زما په شعر کې چې کوم څوک دي البته انسان دی او شعر مې ورته لیکلی دی ورته لیکم یې خو ویاړې وایي خدای دې ښه لرو خو نن سبا چې دی البته ډېر وخت کېږي چې اړیکې سره نه لرو ژوند دی روان نو دا پاڼې هم چې ګورې که نه د خزان پاڼې البته څه احساس کوي په دې وخت کې چې سره جدا هم وایي حقیقت سره دلته هم پوښتنه پیدا کېږي ځکه زور لري دغه پاڼې چې ګورې حقیقت صاحب راته لوېدلي دي هغه شاته پاڼې چې ګورې تکې ژېړې دي دلته بېلتون هم دی حقیقت صاحب چې کله ما سره په لار راتلو وایي چې دا پوښتنه به موږ درنه کوو نو ما خو مخکې یادونه وکړه انسان چې دی په هر حال باید څنګه وي خوشحاله وي ځکه ژوند ډېر لنډ دی په دې شیانو نه ارزي او دا مهمه خبره ده چې سړی نور ته ښه وړاندې کړي هغه که په شعر کې وي او که په لیکنۍ بڼه وي او که په نور برخه کې وي
نو زه په خزان کې مې هغه رقم یم، البته ژمی مې خوښ دی، خو بیا چې کله یو ملګري بیا دی چې ژمی اوړی راغلی وي، د ژمي په موسم لاړې تړمې په تا پورې تړلی و ته هم لاړې. نو ځینې مسایل ملور نشه زه غږ چا پسې نه کوم، تاوان به وکړې که د نورو په رقم لاړې. تاوان خلک کوي، موږ نه کوو. دلته عجیبه ده والا. نو ډاکټر صاحب مهرباني. ته رانه تلې پښتون غرور مې مخ ته ودرېده، ته رانه تلې پښتون غرور مې مخ ته ودرېده، ته رانه تلې پښتون غرور مې مخ ته ودرېده، په کار ژړا وه مګر زه له درده ونڅېدم. واه نو غزل به درنه واورم. البته غزل خو درته وایم زمونږ ټول البته ستا په شمول ټولو ملګرو ته چې خوست ته راغلي دوی سره ډالۍ وي. په مینه دې ورته ډالۍ. یو ستا درد بل سهار ته مزدوري مجبوریتونه، یو ستا درد بل سهار ته مزدوري مجبوریتونه، ژوند څه دی خو همدا چې دغه سپي مجبوریتونه. یو ستا درد بل سهار ته مزدوري مجبوریتونه، ژوند څه دی خو همدا چې دغه سپي مجبوریتونه. تا وپوښتل چې زه ولې له ژونده داسې موړ یم، تا وپوښتل چې زه ولې له ژونده داسې موړ یم، خبره به کوم درته صحیح مجبوریتونه. ژوند څه ستا پر ټټر کلمه داره روپۍ نه ده باچا، ژوند څه ستا پر ټټر کلمه داره روپۍ نه ده، خامار دی هره ورځ مې پکې خوري مجبوریتونه. ژوند څه ستا پر ټټر کلمه داره روپۍ نه ده، خامار دی هره ورځ مې پکې خوري مجبوریتونه. یو ستا په لاس جوړ شوی د خامتا د سمال مې جب کې، یو ستا په لاس جوړ شوی د خامتا د سمال مې جب کې، او بل زما کږه وږه ځواني مجبوریتونه. واه واه. که زړه مې درته وسپړمه دوه شیان پکې دي، که زړه مې درته وسپړمه دوه شیان پکې دي، نیم ستا غم دی قربان شم نیمایي مجبوریتونه. که زړه مې درته وسپړمه دوه شیان پکې دي، یو ستا غم دی قربان شم نیمایي مجبوریتونه. او وروستی بیت دی چې شبو نشته ماښام دی واورې شوي دي ساړه دي، شبو نشته قدرته شبو نشته ماښام دی واورې شوي دي ساړه دي، ډاډیه لیوني مجبوریتونه. ژوند څه دی خو همدا چې دغه سپي مجبوریتونه. ډاکټر صاحب موږ خو د سیرې او نوم سره اشنا یو، که بیا هم په خپله لیدونکو ته ځان ور معرفي کړئ نو ډېره مهرباني کوم. مننه. البته زما خو نوم سره تا خبره بیا به مې ووایم چې هدایت الرحمن ډاډ د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی او فلحال د ننګرهار پوهنتون د ژبو د انګلیسي برخې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د وروستي سیمسټر د زده کړیال یم، او ورسره څنګه شاعري او 2 کتابه چاپ شوي، او بس استادي مې د شخصي دغه ژوند دی. تاسو د کتاب خبره یاده کړه، هر شاعر د شعر یوې برخې سره ډېره علاقه لري، تاسو د شعر کې کوم برخې سره ډېره علاقه لري؟ نظم کې مو کار کړی، شعر کې مو کار کړی؟ زه لکه مخکې خپرونو کې مې یادونه کړې ده، زه په شعر کې بیا البته غزل برخه چې ده زه ډېر کار په غزل کوم. دې ګټه یوه دا چې سړی هر بیت کې بېله بېله خبره کولی شي، بېله بېله موضوع وي. او بله خبره داسې ده چې پخوانی وخت نه دی چې خلک ډېر وخت نه لري، نظم لږ وخت ډېر غواړي او خلک هغومره وخت نه لري، نو نظم او نور برخو کې ډېر کار نه کوم، د غزل دی زیات وخت غزل لیکم. نو دا خو ډېر وخت هم کېږي چې ته د شعر میدان ته راغلی، نو څومره شعرونه غزلونه به دې لیکلي وي؟ تعداد یې درته معلوم دی؟ البته ګران باچا صاحب زما په لومړي ټولګه کې چې خدای ما وخت تر راتلونکي پنجشنبې پورې په نوم ده 4-5 یا 4 کاله مخکې چاپ شوې ده، هغې کې یو سلو تقریبا 98 غزلې دي، څو نظمونه هم پکې دي. وروستی دویمه ټولګه کې ده، په هغې کې بیا نو 140 شاوخوا دي، او بیا مې چې شاعري کړې نو تقریبا 200-250 هم برابرېږي. ډېر ښه، ماشاءالله تاسو ډېر کار کړی. مننه. نو ډاکټر صاحب مهرباني. لنډیو کې دې هم کار کړی ده، لنډۍ دې هم لیکلې دي بیا نه؟ نه، البته لنډۍ خو ولسي ادب دی، او که سړی ولیکي خپل ځان ته نشي راجع کولی، او اړیکه ورسره خوند راکوي، خو کار مې لا پکې نه دی کړی، او لنډۍ نشم لیکلی. نشي لیکلی. د بل چا لنډۍ هم نه دي درته یادې؟ لکه چا ویلي دي چې
په یارانه در سره نظم تر ملکن پورې چې لم در سره وړم. واه او البته زما لاندې ډېرې زده دي خو اوس اوس یې هېره شوې نه. اوس رانه شبو ته دې هم نه دي لیکلي؟ وایي چې نه پوهېږم یو ځای نه مې لیکلی و ډېره پخوا رانه دې راوتې ده چې ما نه دې مټه غنم واخلي ما نه دې مټه غنم واخلي په شبوګۍ دې وږي نه راټولوي. بس حال مې در باندې وویل نه اخر د ما ټپه مې وویل اخر هم که نه. ډاډ صاحب مهرباني شعرونه به درنه اورو. دا هغه خوست نه چې زه راغلی یم او زه په ډېرې خوشحاله یم چې خدای دې راته لره لیدو دې خوشحاله شوم ډېر خیر سي ملګري د خیر وسي. غزل یعنې وایم غزل به در څخه اورو. ستړی ډاډې دې په هوا یې که او خسې که ستړی ډاډې دې په هوا یې که او خسې که ژونده بیخي درنه تنګ شوی یم بسې که زړه مې له تا نه پس په خاورو غورځولی دی زړه مې له تا نه پس په خاورو غورځولی دی ډېره ګناه لري در وایخله نفس یې که زړه مې له تا نه پس په خاورو غورځولی دی ډېره ګناه لري در وایخله نفس یې که ته د پښتون بچی هېڅ چاته څه مه وایه ته د پښتون بچی هېڅ چاته څه مه وایه تږي په ټوکې تاو کړه وایخله په نس یې که ته د پښتون بچی هېڅ چاته څه مه وایه تږي په ټوکې تاو کړه وایخله په نس یې که چې در سره مې شوګیر کړي دي تر شین سهاره چې در سره مې جار باچا یاره چې در سره مې شوګیر کړي دي تر شین سهاره ځه هغه ټولې شپې راوخله او بس یې که شبو له تا نه پس دې ډاډ له ژوند د موړ بویه شبو له تا نه پس دې ډاډ له ژوند د موړ بویه اور ورته واچوه هندوی که ققنس یې که ققنس یو ډول ماغزه مرغه دی چې له ځانه اور اخلي شبو له تا نه پس د ډاډ له ژوند د موړ بویه اور ورته واچوه هندوی که ققنس یې که ډېره مننه ډېر ښه ډاډ صاحب. نو دغه موسم دغه د شاته د سپین غر غرونه موسم او د غزل شاعرۍ د جوړ دی نو غزلونه به مسلسل غزلونه در څخه اورم یعنې چې بله مو وایم ډېر در څخه اورم داسې نه پرېږدم. وایي چې نوی غزل البته درته وایم چې بېګا مې لیکلی ارشاد لا مې فیسبوک ته ورکړی هم نه دی دا بلا خوند وکړي. لویه لانجه ده که منې او که نه یې منې لویه لانجه ده بچا صاحب لویه لانجه ده که منې او که نه یې منې ژوند ډرامه ده که منې او که نه یې منې عشق فلسفه ده دا بیا لویه لانجه ده که منې او که نه یې منې ژوند ډرامه ده که منې او که نه یې منې عشق فلسفه ده رسیدل دي تر خالقه پورې عشق فلسفه ده رسیدل دي تر خالقه پورې لارې اوږده ده که منې او که نه یې منې اوس مې په قبر کې ماران نه خوري اواره پر ما اوس مې په قبر کې ماران نه خوري اواره پر ما ستا لوپټه ده که منې او که نه یې منې اوس مې په قبر کې ماران نه خوري اواره پر ما ستا لوپټه ده که منې او که نه یې منې ستا د کور ور دی مګر زه ترېنه طواف کوم ستا د کور ور دی مګر زه ترېنه طواف کوم زما کعبه ده که منې او که نه یې منې ستا د کور ور دی مګر زه ترېنه طواف کوم زما کعبه ده که منې او که نه یې منې. ډېر ښه شاعر م خو غربت بیخي ځپلی یم ډېر ښه شاعر م خو غربت بیخي ځپلی یم ټنډه سپېره ده که منې او که نه یې منې. ډاډه شبو د یم خو نیمه شپه میسج مه کوه ډاډه شبو د یم خو نیمه شپه میسج مه کوه خور را سره ده که منې او که نه یې منې. ډاډه شبو د یم په نیمه شپه میسج مه کوه خور را سره ده که منې او که نه یې منې. ټول حال دی ویلا زه نه ډاډ صاحب مهرباني نور هم در څخه وایي چې که د جومات دی که د ښار دمی که دې غم دی
که د جماعت دی بچا صاحب که د جماعت دی که د ښار د مې که دی غم دی ژوند داسې شوی دی چې هرې خوا ته ځي غم دی اوهو دا بیا که د جماعت دی که د ښار د مې که دی غم دی ژوند داسې شوی دی چې هرې خوا ته ځي غم دی ماسټري هم کوم خو اوس باید دیاړې وکړم ماسټري هم کوم خو اوس باید دیاړې وکړم هر څه به وشي اول ستا د لپټې غم دی واه څه زبردست دی واه واه دا بیا ماسټري هم کوم خو اوس باید دیاړې وکړم هر څه به وشي خو اوس ستا د لپټې غم دی واه زړه همغه دی ستا پر خوا ولاړ ضدي شی دی زړه همغه دی ستا پر خوا ولاړ ضدي شی دی او دی هماغسې زرې 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 غم دی پرېږده چې وژاړم د ښار له څراغونو سره پرېږده چې وژاړم د ښار له څراغونو سره بلا کلونه مې ساتلی په سینې غم دی اوهو پرېږده چې وژاړم د ښار له څراغونو سره بلا کلونه مې ساتلی په سینې غم دی ډاډه شبو نشته ادي هم ګور خوړلې ده ډاډه شبو نشته ادي هم ګور خوړلې ده نن مې په زړه باندې ولاړ بې اندازې غم دی ډاډه شبو نشته ادي هم ګور خوړلې ده نن مې په زړه باندې ولاړ بې اندازې غم دی که د جماعت دی که د ښار د مې که دی غم دی ژوند داسې شوی دی چې هرې خوا ته ځي غم دی مننه یار خبر مشي د پښتون وطن له حاله خبر مشي د پښتون وطن له حاله خړ پټکي غورځولي دي خوشحال خبر مشي د پښتون وطن له حاله خړ پټکي غورځولي دي خوشحاله مونږ هسې هم بې لارې یو سړیه مګه هسې هم بې لارې یو سړیه ضرورت نشته چې را دې شي دجاله مګه هسې هم بې لارې یو سړیه ضرورت نشته چې را دې شي دجاله او هغه نشته امیده واوره ورېږي هغه نشته امیده واوره ورېږي تاوه کړې مې د غېږه له شماله وخت روان دی د خپل زړه خوراکه ژوند دی وخت روان دی د خپل زړه خوراکه ژوند دی راونه خېږي د تشې ګېړې سواله وخت روان دی د خپل زړه خوراکه ژوند دی راونه خېږي د تشې ګېړې سواله زه په ډېرو دواګانو نښه کېږم زه په ډېرو دواګانو نښه کېږم غورځېدلی یم د سترګو له دیواله زه په ډېرو دواګانو نښه کېږم باچا غورځېدلی یم د سترګو له دیواله پښتنې پکې بې پته شوې لاليه پښتنې پکې بې پته شوې لاليه تېر له جنګه تېر له داسې استقلاله پښتنې پکې بې پته شوې لاليه تېر له جنګه تېر له داسې استقلاله نن مې بیا د غره مندتې یادې شوي باچا صاحب نن مې بیا د غره مندتې یادې شوي ته به چیرې ډاډي انډیواله واه ډاډ صاحب ډاډ صاحب یوه خبره کوم که تر سهار هم در سره کښېنو که نه موږ به داسې ونه وایو چې تنګ شوي یو خدای دې لره یاره نو دا چې د خپرونې وخته ګورو مخ پر خلاصېدو ده نو له تاسو بیا هم زیاته مننه کوم خیر یوسئ او خدای مو راته لره راتګ مو په لیمو خدای دې تاسې غوندې یاران هر چا ته ورکړي او زه خوشحاله یم چې داسې یوه سیمې ته راغلی یې چې ډېره زیاته جنګ ځپلې سیمه وه اوس الحمدلله امن دی هر کله راشئ او که ژوند له خیره سره بیا به راځئ او بیا به راځئ نو قدرمندو لیدونکو اورېدونکو دا چې ډاډ صاحب د بېلتون په لارو کې روان دی که نه نو د ده لپاره به یوه دعا وکړو زه نو قدرمن لیدونکي دې م پېژني که نه هغوی ما ته مخکې میسیجونه کړي وو چې تاسو ډاډ صاحب را پیدا کړئ څو غزل ترې ریکارډ کړئ نو زما مینه دې ورته ورسېږي ټولو ته خیر قربان دې شم ډېره زیاته مننه بیا هم زیاته مننه کوم ډاډ صاحب قدرمنو لیدونکو اورېدونکو دغه وه د ډاډ صاحب سره کوچنی شانتې بنډار تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پر زونو تر هغې در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې زریات صاحب اجازه اخلو د الله پامان